بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ام اس ورډ ته یا مایکروسافټ ورډ راځو انزر ټاپ کې مو کار کوئ. تېره ورځ مو ټیبل پراپرټي وویله، نن راځو پیکچر ته. انزر راته راواخه پیکچر یو عکس. راځو لومړی پیکچر راخو، ورته وایي چې یو پیکچر راته راواخه. مثلا ورته وایي چې دا پیکچر راته انزر پیکچر را سره چیز سو راواخیست. زما د پیکچر اندازه کوم وروسته بیا دا وایو. ښه پیکچر مو چیز کې راواخیستی. رالو د پیکچر پراپرټۍ ته لومړی ریموو بیکګراونډ دی. ریموو بیکګراونډ دغه شاوخوا بیکګراونډ د دې کوم پیکچر چې دی دا چیز کوي له منځه وړي. که زه چې ریموو بیکګراونډ ورته ووایم اوس وګورئ د دې پیکچر شاوخوا دا کوم بیکګراونډ دی دا له منځه وړي. صرف دا پیکچر چیز کوي پرېږدي. کیف چینج ورته وګورئ شاوخوا بیکګراونډ چیز کوي له منځه وړي. کنټرول زاید. ښه راځو ریموو بیکګراونډ ته په دې کې مارک از ایریا ټو ریموو. ښه دلته مارک ایریا ټو کیف. دلته زه ورته وایم کومه ساحه چې ما انتخاب کړل هغه ساحه مه پکښې چیز کوه ډیلیټ یعنې ریموو کوه، هغه ساحه مه پکښې وړه. مثلا زه راځم دغه ساحه ورته انتخابوم، ورته وایم چې دغه ساحه چې ما انتخاب کړې ده دا ساحه مه پکښې چیز کوه ریموو کوه. راځم دا ساحه ورته چیز کوم انتخابوم دا ساحه. هغه وروسته کیف چینج ورته وګورئ هغه ساحه چې ما انتخاب کړه هغه یې پرېښوله، هغه شاوخوا ټول چیز کړل له منځه یې ویوړ. کنټرول زاید ورته وایم تر څو خپل عادي حالت ته ولاړ شي. صحیح دی؟ ښه د هغه څه وروسته راځو ریموو بیکګراونډ ته. دلته بیا لیکلي دي مارک ایریا ټو ریموو. دلته بیا ورته وایي هغه ساحه چې زه ورته انتخاب کړم هغه چیز کړه له منځه یې ویوسه. هغه دپاره زه راځم دا وارې ورته وایم چې کومه ساحه مثلا زه راځم ورته وایم چې دغه ساحه ګورئ دغه کوم ټیبل چې دی دا ورته انتخابوم او دغه ساحه چیز کړه له منځه یې یوسه. دغه ساحه ورته چیز کړه ورته انتخابوم. راځم ګورئ دا ساحه ما ورته انتخاب کړه مخکې دغه منځه نه تلله. هغه څه وروسته کیف چینج ورته وایم ګورئ هغه ساحه چې ما ورته انتخاب کړه. صحیح شو؟ راځم ورته وایم ریموو ډسټرب کومه ساحه چې زه درته انتخابوم. ګورئ دا وزلې مثلا دغه کتاب ورته انتخابوم چې دا ساحه یې له منځه چیز یوسي. راځم دا ساحه ورته چیز کوم انتخاب. ګورئ دا ساحه مې ورته انتخاب کړه اوس کیف چینج ورته هغه چیز کړه له منځه یې ویوړه. کنټرول زاید کنټرول زاید تر څو خپل عادي حالت ته ولاړ شي. ښه ډیلیټ مارک. ډیلیټ مارک بیا دغه کم مارک دغه ګورئ دا ما چې انتخاب کړی دی دغه مارک بیا چیز کوي له منځه وړي. که زه چېرې ډیلیټ مارک ورته ووایم ګوره دغه مارکونه چیز کوي له منځه وړي. مثلا زه راځم دلته مې دغه ځای مارک دی زه ورته وایم چې ډیلیټ مارک هغه مارکونه چیز کوي له منځه یې وړي. ډسکارډ آل چینج کوم تغیرات چې ما پکښې راویستي دي هغه مه اپلای کوه. صحیح دی؟ وګوره چې ریموو ډسټرب بیکګراونډ ته راځم او کیف چینج ورته وایم. کیف چینج یعنې باندې عملي یې کړه. صحیح دی؟ همدغسې عمل وکړه. صحیح شو؟ کنټرول زاید. ښه ریموو بیکګراونډ کې بل څه را سره نه دي پاتې. هغه څه وروسته یې کریکشن دی. راځم کریکشن ته. کریکشن کې دا پیکچر حالتونه په کوم حالت مثلا زه ورته وایم چې دا پیکچر راته روښنایي یې راته دومره زیاته کړه. صحیح شو؟ راځم ورته وایم ګورئ تاسې پیکچر ته ګورئ دا هم دا ډول یې راته چیز کړه. صحیح شو؟ راځم ورته وایم چې یا د پیکچر هغه روښنایي چې دی کومه دغه دي زیاته. صحیح شو؟ ښه مختلف دي داسې چې کولی شئ چې هر یو ورته چیز کړي ورته اپلای کړي. ځان په خلاص شو. راځم کریکشن ته وایم چې یا راځم ورته وایم چې خپل عادي حالت ته چې شي دغسې ولاړ شي. ښه راله دغسې وروسته کالر رنګ یې دی. رنګ یې ورته چیز کوي چینجوي. مثلا زه غواړم چې د پیکچر په کوم تصاعد سره په دې رنګ سره ګوره رنګه دې نه وي پرې خاکه. دغسې وروسته راځم ورته وایم چې نه په دې رنګ نه وي بلکې په دې رنګ وګورئ کولی شي مختلف رنګونه درته چیز کړي ورته انتخاب کړي په دې رنګ سره کې. صحیح شو؟ ښه دغسې وروسته یا ارټسټیک افیکټ دی. دلته بیا مختلف افیکټونه دي په کوم افیکټ کې غواړې. مثلا زه ورته وایم چې دغه کوم تصویر چې دی دا دي په دې ډول افیکټ دی. داسې لکه مثلا باران یا داسې یو حالت ګورئ په دې ډول افیکټ تصویر دی. راځم ورته وایم چې یا دا ډول افیکټ مې نه دی خوښ بلکې کوم ډول افیکټ دی دا ډول کنټرول زاید بل عادي حالت. ښه دغه څه وروسته کمپریس پیکچر دی.
کمپریس درته کمپریسوي صحیح دی مثلا غواړئ چې کمپریس یې کړې ته کولی شئ چې په هر اندازه دې غواړئ دغه حالتونه دي په کوم حالت یې غواړئ چې کمپریس یې کړې په هماغه باندې درته کمپریس وي ښه د کمپریس څخه وروسته یا چینج پکچر دی چینج پکچر بیا پکچر درته بدلوي مثلا غواړئ چې دې پکچر پر ځای باندې انټرنیټ د لارې راوړې ښایګي لکه چې انټرنیټ څنګه خپل د کمپیوټر راوړې مثلا غواړم زه د هغه پکچر پر ځای باندې دا پکچر چې کوم انزرټ کړم هغه پکچر ګور له منځه ولاړې پر ځای دا پکچر سره په خبره خلاص شو ښه د هغه څخه وروسته یا ریسیټ پکچر دی پکچر کې تغیرات راوستل مثلا غواړئ چې پکچر ریسیټ کړئ پکچر وایي صحیح شو هغه وروسته پکچر سټایل دی دلته کولی شئ چې ته د پکچر د عکس سټایلونه ورته انتخاب کړي مثلا زه ورته وایم چې د عکس دې په داسې یو ډول سټایل ورته وایم چې نه په دا ډول سټایل په دې ډول سټایل ورته وایم چې نه په کوم ډول سټایل دي راځه یو بل سټایل یې انتخابوم ورته وایم چې په دې ډول سټایل دی مختلف سټایلونه دي ستاسو خوښه ده چې هر سټایل مو ورته انتخابوئ ستاسو خپله خوښه ده وایم چې دا ډول سټایل صحیح شو دغه څه ورته پکچر بارډر دی پکچر بارډر دغه شاوخوا چې پر دې عکس باندې کومه خطه راګرځېدلې ده پکچر بارډر وایي پکچر بارډر دی په کوم رنګ دی زه ورته وایم چې پکچر بارډر دی په ژیړ رنګ سره په خبره خلاص نو آوټلاین بیخي آوټلاین دې ونه لري صحیح شو دا چې آوټلاین دې ولري په ژیړ رنګ دې آوټلاین ولري هغه څه وروسته مور کالرس نور رنګونه دي کولی شئ مختلف رنګونه دلته کاسټوم د کوډ د لارې کولی شئ چې رنګونه چیش کې ورته انتخاب کړي سره مو خلاص ښه هغه څه وروسته راځو ویت پراخوالی دی دې آوټلاین چې کوم دی دې پراخوالی دې څومره دی ورته دومره اندازه کې صحیح دی یا ورته راځم ویت پراخوالی دی ورته چې نه دومره اندازه کې ګورئ اوس چې سینګل شو ښه هغه څه وروسته راځو ډاشز دا مخکې مو ویلي دی ډاټ ډاټ سره کوم دي مثلا زه کوم چې ډاټ 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 صحیح شو ښه پکچر بارډر کې بل سره پاته نه دی رالو پکچر افیکټ پکچر افیکټ لکه څنګه چې مو په هوم مینو کې دلته چې شو ویلي ټیکس افیکټ ویلي ګورئ چې شو ویلي ټیکس افیکټ اوس راځو بیا د پکچر افیکټ وایي فارمټ ته راځو او همدارنګه د پکچر افیکټ وایي لومړی یې پریسیر دی کوم حالت کې مثلا زه ورته وایم چې پریسیر دی په کوم حالت کې په دې حالت کې دی په دې حالت کې 3D آپشن ته راځم د 3D آپشن کې مو کوم مختلف آپشنونه په کوم حالت کې راځم ورته وایم چې په دې حالت کې پکچر صحیح دی دلته کولی شئ هغه دغه یې ورته انتخاب کړي مثلا او ویت پراخوالی او هایسټ همدارنګه جګوالی لوړوالی د دې خپله پکچر تاسو پکچر ته وګورئ تغیرات پکښې راځي تاسو وینئ ګورئ تغیرات پکښې راځي وینئ لکه د یو کلکین غوندې داسې لرې چې څه ښکاره دا ډوله پکچر مثلا صحیح شو باټم لیول دا بیا د لاندې لیول دی لاندې لیول دي مثلا په کوم ډول وي همدارنګه د هماغه های او ویت یې څه کولی شي ورته انتخاب کولی شي صحیح دی ښه د هغه څه وروسته ډیفت دی مثلا دا کوم ډیفت رنګ چې دی د هغه رنګ یې په کوم ډول دی ځکه مثلا هغه رنګ په څه ډول وي په سور رنګ پراخوالی دي هم دومره اندازه وي متوجه شئ ورې هغه رنګ د شاوخوا ډیفت رنګ دی د هغه څه وروسته کانچرډ دی هغه رنګ یې په څه ډول وي زه ورته وایم چې مثلا هماغه رنګ یې په دې ډول سره تاسو وګورئ شاوخوا هغه رنګ په دې ډول وي خو هغه رنګ یو څه اندازه چې شوي پراخ تاسو وینئ دا ډول چې صورت سره جوړ میټریال دی په کوم ډول دي دلته هم ته کولی شئ مختلف حالتونه انتخاب کړي صحیح شو راځم انګل یعنې ودې سره خېږي ته کولی شئ دلته پکچر چې شي انګل یعنې چرخښت که چېرې ریسیټ وکړو کوم تغیرات چاته ما آپشن راویستي د ریسیټ خپل عادي حالت ته ګورئ عادي حالت ته ګورئ بارډر دی راځه مخته وایم چې بارډر دی نو آوټلاین دی مونه دی آوټلاین دی صحیح شو ښه راځم پکچر افیکټ دغه څه وروسته شیډو ده شیډو یعنې سایه دا پکچر چې شی ولري یو سایه دې ولري تاسو وڅولئ پکچر شاته چې شي پیدا یو سایه پیدا راځم پکچر افیکټ ته شیډو ته راځم په شیډو کې شیډو آپشن ته راځم دا ټوله ګورئ په ټیکس افیکټ کې مو دا شیان ویلي خو بیا هم تکراري وایي دا څه وروسته راغلی کالر د دې کومه سایه چې ده د دې سایې رنګ درته انتخاب کوم رقم شیډو ده شیډو کې کوم رقم رنګ وي مثلا زه ورته وایم چې سایې د هماغسې خاکه رنګ دا ډول رنګ چې صحیح ګورئ ترانسپیرنسي زه ورته وایم چې دا سایه دي یو څه داسې خیروالی دي دا ډول تاسو ورته وګورئ سایه دا ډول ورته وایم چې خیروالی دي یو څه نور هم زیات ګورئ دا ډول سایز اندازه دا سایه دې غټه وي که کوچنۍ وي مثلا زه ورته وایم چې مازدیګر وخت دی سایه دې چې شپې غټه
اندازه سایه چې شته سایه سو بلور د څومره اندازه وي بلور یې تاسې کولی شئ انتخاب کړئ کولی شئ بلور الله دې حالت صحیح شو انګل ودې سره خیږي پر کومه زاویه دې وي دا چې شي دا سایه دې په کوم ځای ډسټنس فاصله د دې عکسو د سایې ترمنځ څومره فاصله دې وي ته کولی شئ فاصله زه ورته وایم چې دومره فاصله دې ولري یعنې ګورئ تاسو ولید عکس د سایې څخه چې کېږي ډېر کېږي یعنې سایه د عکس څخه چې کېږي ډېر کېږي سره مو خبره خلاص نور څه پکښې نشته هغه څه وروسته راغلو بیا هم ټیکس افیکټ دلته شوډو ته راځم ورته وایم چې نو شوډو سایه دې ونه لري راغلو پکچر افیکټ دغه څه وروسته ریفلیکشن دی ریفلیکشن یعنې انعکاس عکس دې خپل ځان ته یو ډول چشم ولري انعکاس تاسو ورته وګورئ عکس لاندې چی پیدا کړي انعکاس پیدا کړي پکچر افیکټ ته راځم ریفلیکشن او دغه څه وروسته اپشن ته راځم صحیح ده ښه شوډو به بند کړلو ریفلیکشن انعکاس دی انعکاس کې وګورئ دا انعکاس د ترانسپرنسي خیروالی دې څومره دي زه وایم چې خیروالی دي دومره اندازه کم دی کم ریفلیکشن چې دی دا ډول جوړ شو ورته وایم چې نور دې هم ترانسپرنسي خیروالی کم دی څو ښه وبرېښي ګورئ دا ورته وایم چې دا خیروالی چې شي وي زیات دي سم دې نه برېښي ګورئ معمولا اندازه چې کېږي ښکاري ورته وایم چې نه دومره اندازه یې صحیح دغه څه وروسته سایز د اندازه ده د ریفلیکشن یعنې د انعکاس او منعکس کوم عکس چې دی د هغه اندازه دې څومره وي زه ورته وایم چې دومره ګورئ پټ وایم چې نه هغه دې چې شي کوچنی ګورئ هغه ورسره چې کېږي کوچنی کېږي متوجه شئ هغه چې کوچنی شي بلور د بلور حالت دی بلور دې څنګه وي خاکه دې وي سره کم دی زه ورته وایم چې نه په دا ډول ډسټنس فاصله د دې کوم انعکاس چې دی هغه دې د دې عکس څخه څومره فاصله ولري زه ورته وایم چې دا دې دومره فاصله دې وګورئ هغه دې چې کېږي لرې کېږي وایم چې نه دومره نه صحیح شو ښه راغلو بیا هم ټیکس افیکټ ورته وایم چې ریفلیکشن انعکاس نو ریفلیکشن انعکاس بیخي ولري صحیح دی پکچر ته راغلی هغه څه وروسته ګلو یعنې ځلا ګورئ یو ډول ځلا عکس چې شکل شاته پیدا کړه راځم افیکټ ته ګلو ته راځم په ګلو کې د ګلو مور کالرز نور رنګونه دي مختلف زه ورته وایم چې دا ډول ځلا دي چې کې عکس ولري افیکټ ته راځم د هغه څه وروسته ګلو ته راځم په ګلو کې ورته وایم ګلو اپشن ته ښه ریفلیکشن مو وویل د هغه څه وروسته ګلو په ګلو کې لومړی کالر دی سر دا ځلا دې سره کوم رنګ ولري صحیح دی زه ورته وایم چې دا ځلا دې سور رنګ ولري سایز د دې ځلا اندازه زه ورته وایم چې د ځلا اندازه دې ډېره وي وایي دومره ډېره ورته وایم چې نه د دې ځلا اندازه چې وي کمه وي دا اندازه دې وي او ځلا دې په ژېړ رنګ سره وي ولې په ژېړ رنګ سره ترانسپرنسي خیروالی زه ورته وایم چې خیروالی دې سره کم وي کم دی دا صحیح دی ښه هغه څخه وروسته یې بل څه راسره پاته نه دي صحیح شو ګلو هم راسره چې ختم شو راځم زه ورته وایم چې افیکټ ته راځم ورته وایم چې ګلو نو ګلو بیخي دې ځلا ونه لري صحیح شو پکچر ته راځم سافټ ایج دی سافټ ایج کولی شئ چې سافټ ایج یې چې شي جوړ کړئ په کوم ډول سره دې زړه غواړي مثلا زه ورته وایم چې سافټ ایج دې ډول سره سافټ ایج وګوره هماغه ډول سره جوړ شو پکچر ته راځم سافټ ایج اپشن ته راځم رالو ښه سافټ ایج دی پرسنټ سایز اندازه دې څومره وي ګورئ لږ وي که ډېر وي کولی شئ چې هر څومره یې زړه وي همدومره ته چې کې ورته سافټ ایج نور سره سره پاته نه دي راځم ټیکس افیکټ ته سافټ ایج ته راځم ورته وایم چې نو سافټ ایج دې ونه لري یعنې عکس دې همداسې جوړ صحیح دی ښه دغه څه وروسته بیبل دی ته کولی شئ چې دا عکس په دې مختلفو بیولونو سره چې کې انتخاب کړي مثلا زه ورته چې په کوم ډول یې راته جوړ کړه په دې ډول سره پکچر افیکټ ته راځم دغه څه وروسته اپشن ګور 3D اپشن دلته هم 3D دی دا دواړه یو صحیح دی راځم ورته 3D اپشن ته ورته راځم صحیح شو لومړی پریسیټ دی په مخکې مو اول کې مو چې شی ووایه پریسیټ دی کولی شئ چې کوم ډول یې زړه وي هماغه ډول یې انتخاب زه ورته وایم چې په دې ډول سره دی ورته وایم چې دا ډول دی مختلف ډولونه تاسو کولی شئ انتخاب کړئ راځم ورته وایم چې نه دا ډول مې نه دی خوښ بلکې دا ډول صحیح شو دغه څه وروسته روټر دی چرخش دی کولی شئ چې ویې څرخوئ ګوره داسې دی د ایکس او وای په محور باندې ته کولی شئ چې هر څومره یې زړه وي همدومره اندازه یې تشکیل ورته په دې ډول څرخوئ صحیح شو ګوره روټیشن زیډ مختلف دي په کمپیوټرانو کې عملي کړئ ریسیټ ورته وایم ټول خپل عادي حالت ته صحیح شو ښه په پکچر افیکټ کې نور سره سره پاته نه دي دا حالتونه مو همداوس چې کړل
هغه څه وروسته پکچر لایاوټ بیا موږ ته دلته راځو انزرټ مینو ته په انزرټ کې دلته سمارټ آرټ وایي ورې په دې کې دا چې صحیح دی ښه راځم بیا هم فارمټ ته د ټیبل ټول کې فارمټ ته راځم ورته وایم چې کوم پکچر دی دا حالت یې ځان دغه څه وروسته پوزیشن دی پوزیشن اوبجیکټ یعنی پوزیشن موقعیت یې چیرې مثلا زه راځم دلته چې کومه یو اندازه لیکل هم پکښې کوم 15 پاراګراف شیټ انټر یو اندازه لیکل مې پکښې چیش کړله پکښې رالمه دا قسمي وجې ځای ته چیش کوي دغه څه وروسته پکچر ټول ته راځم پوزیشن ته پوزیشن موقعیت بیا قسم موقعیت دی چیرې وي ګورئ پوزیشن اون ټاپ لیفټ لوړ په چپه طرف کې دی ټاپ لوړ په کم په سنټر کې دی لوړ په راسته طرف کې دی مابینځ په چپه طرف کې دی لکه تېره ورځ چې مو چیش کړي وو ویلي وو او همدارنګه د سنټر په سنټر کې دی او همدارنګه د سنټر په چپه طرف کې باټم لاندې په راسته طرف کې دی تاسو ګورئ اوس د ورځ کې دا د پیج په اخر کې دی خو په کوم طرف کې دی په راسته طرف کې دی زه ورته وایم چې د پیج په اخر کې دی په سنټر کې او همدارنګه د پیج په اخر کې خو په چپه طرف کې زه ورته وایم چې نه دا عکس دې چیرې وي لوړ دې وي ټاپ دې وي خو په کوم طرف کې دې وي په چپه طرف کې صحیح شو هغه زه وروسته راف ټکسټ ته راغلم په راف ټکسټ ان د لاین ویت ټکسټ داسې لکه د یو لاین په لاینو کې دې چې سي دا عکس دې راشي ګورئ ان د لاین په لاین سکویر ګورئ شاوخوا یې لیکنه ستا شاوخوا اوس چې شي لیکنه ګورئ دې چې راسته بغل ته هم لیکل ستا چپه بغل ته هم لیکل ستا پر سالم لاندې هم لیکل ستا او که چیرې ورته وایم چې ان د لاین ګورئ راسته او چپه بغل ته بیا لیکل نشته ټایټ ورته وایم تر ټاپ اینډ باټم لوړ لاندې لیکل وي خو په مابینځ کې چې وي عکس behind the text اوس دا عکس چیرې دی د خط شاته دی او که چیرې ورته وایم چې in front of the text د خط مخته دی اوس ګورئ عکس چیرې دی د خط په مخ کې دی او که چیرې behind ورته وایم behind یې بیا چیرې وړي دا عکس د خط شاته دی زه ورته وایم چې نه in front of مخته دی صحیح شو دغه څه وروسته راځي edit raw text دلته ورته وایم چې دا خط دغه عکس دی په دې ساحه او په دې ساحه دې خط نه ورته رانږدې کېږي ګورئ په هماغه ساحه سلام په خبره خلاص کنټرول زائد راځم ورته وایم چې in front of دې وي د خط په مخ کې دی راځم دلته پکچر په دې ځای کې چیش کوي کښېښود اوس څه ورته وایم راځم ورته وایم چې edit raw point په دې اندازه دومره اندازه او دلته هم دومره اندازه یا د چیش کې خط نه رانږدې کېږي ګورئ اوس په هغه ساحه باندې خط کنټرول زائد څو خپل عادي حالت ته ویست دغه څه وروسته موو ویت ټکس د خط سره دی چیش کېږي انتقالېږي کله چې ته مثلا خط انتقالوي ګورئ خط هم ورسره چیش کېږي انتقالېږي چار ځای عکس وړم خط ورسره چیش کېږي انتقالېږي ښه دغه څه وروسته پیکس پوزیشن اون د پیج دا یې په پیج کې درته چیش کوي درته وضع کوي او که چیرې بیا څه شي ورته وایم مرجن یا حاشیې ورته وایم هغه بیا په حاشیو کې درته مور لایاوټ آپشن دی دا ګورئ دا شیان ټول دلته په لومړي سر کې ګورئ in line with text square tight throw ګورئ دلته په دې اول کې دا ټول چې کړو in the line with text square tight throw چې کړي ویل صحیح ده ښه نو راپ ټکس کې هم بل شی نه څه دغه څه وروسته برینګ فوروارډ دی او سینډ باکوارډ د دې وظیفه چې مثلا زه راځم دا پکچر دی یو بل پکچر هم چې کوم راوړم زه ورته وایم دغه څه وروسته پکچر کې راځم ورته وایم چې یو بل پکچر هم را سره راکړه انزرټ دا پکچر هم را سره راغله مثلا د دې هغه اندازه هم چې کومه کوچنی کومه ته هم چې دا دي درې صحیح دا به اوس وروسته وایي ښه رالو دا دي پکچر را سره راغله یو دا پکچر دی صحیح شو اوس ګوره
ښه دا چې شي ورته وایم راب ټیک ته راځم ان فرونټ اف ټیکس ورته وایم چې د خط نه مخکې راشي او دا پکچر دی دا هم راب ټیک ورته وایم ان فرونټ اف ټیکس. اوس وګورئ دا کوم عکس چې دا شاتنی دی دا عکس مې چې کړی انتخاب ورته وایم چې دا کوم شاتنی عکس دی دا د دې عکس چې شي ته راسي مخ ته دې راسي چې شي ورته برینګ فورورډ مخ ته راسي ګورئ بل عکس چې شي شاته که چېرې سینډ بیکوارډ ورته وایم بیا چیرې وړي شاته ګورئ اوس به چیرې لاړې شاته دا به خبره خلاص اوس ګورئ ما دا عکس انتخاب کړی دا د بل مخ ته زه ورته وایم سینډ بیکوارډ یعنې شاته یې چې شي که یوسه اوس ورته وایم چې برینګ فورورډ یعنې مخ ته چې شي که راوړي که چېرې بل عکس وي د هغه مخ ته راوړي برینګ فورورډ دغه مخ ته چې شي کوي درته راوړي صحیح دی. که چېرې برینګ فورورډ اف ټیکس د خط ور مخ ته درته راوړي هغه څه وروسته سلیکشن فن مخکې مو سره بلا دي داسې شو آل ټول ښکاره کوي هایډر ټول عکسونه درته چې کوي اوس غواړئ چې یو ځل ښکاره کړي شو آل ورته وایم ورته وایم چې دغه دریم عکس چې دغه ته پټ کړئ وروسته کلوز که چېرې مثلا اوس غواړئ چې بل عکس هم ښکاره کړي فارمټ ته یې راسه سلیکشن فن ته یې راسه چې بل عکس هم راته چې ښکاره کړي سره به خبره خلاص ورته وایم چې نه دا عکس نه غواړم بس همدغه یو عکس راسره چې دی صحیح سلیکشن فن ته صحیح شو ښه د هغه څه وروسته یا فارمټ کې الاین اوبجیکټ دی الاین دا الاین لیفټ ګورئ په چیرې واقع کې چې پته الاین سنټر الاین رایټ پر سر الاین ټاپ پر سر کې صحیح شو دا یې بیا شو الاین میډل په منځ کې همدارنګه الاین بټم په اخر کې ګورئ بټم صحیح شو همدارنګه disturb horizontal او disturb vertical عمودي او افقي د تشکیل تنظیمه صحیح شو. هغه ورته الاین ګوري الاین فیج او الاین مرجن اوس چې موږ کوم ترتیبات د دیو د نیوله د مرجن د شو په ډول دي چې کېدته او که چېرې الاین فیج ورته وایم بیا په دې صفحه کې درته چې کوي که چېرې الاین سنټر ورته بیا د دې صفحې په سنټر کې درته چې کوي واقع کوي سره به خبره خلاص هغه وروسته یوز ویو ګریډ لاین کوم ډول ګریډ لاین چې کوي درته ګریډ لاین چېرې دا ګریډ لاین نه غوښتی نو دا ویو ګریډ لاین دا چې انچ هغه وروسته ګریډ سیټینګ دی ګریډ سیټینګ دغه چوکاټ کې چې کوم سیټینګونه دا سیټینګونه درته چې کوي لکه مثلا موږ تاسو په دلته ویله ویو ګریډ لاین اوس ګوره دا زه دې خواته راوړم دې خواته راوړل کېږي زه چېرې مثلا راسم ویو ته او دغه چک ولګوم اوس دا په یو ګریډ کې شوه ګوره یوه خواته بله خواته نه صحیح ده. نو دلته یې هم دارنګه دوی په دا چوکاټ کې چې کوم ترتیبات دي هغه یې درته که چېرته چوکاټ ولګوې او دلته یې راسي ګریډ سیټینګ ته ته کولی شي چې ته دغه چوکاټ کې هم داسې سیټینګونه وکړي بیا به دغه عکس داسې په خپله په چوکاټ کې راسي صحیح دی. راځمه زه ورته وایم چې دا چوکاټ هم له منځه یوسم ښه د هغه څه وروسته یې ګروپ اوبجیکټ څه کار کوي مثلا زه راځم هغه بل کوم عکس چې ورسره هغه عکس هم چې کوم ښکاره کوم عکس هم ښکاره اوس ګورئ که زه چېرې دا عکس انتقالوم یو بل ځای ګورئ هر یو جلا جلا چې کېږي انتقالېږي زه ورته وایم چې د دغو دواړو عکسو سره ماته چې جوړ کړه یو ګروپ جوړ کړه د عکسونو یو اندازه چې کوم غټوم یې دومره اندازه ورته وایم چې د دې دواړو عکسو سره نو دا عکس هم سلیکټ کوم او دا عکس هم چې کوم سلیکټ کوم فارمټ ته راځم او دغه څه چې وروسته چې ورته وایم هم د دې سره ماته چې جوړ کړه ګروپ جوړ کړه راځم ګوره ګروپ سره فعال شو ګروپ اوس که زه چېرې یو عکس وړم هغه دواړه عکسونه ما سره کېږي اوس وګورئ چېرې په دې یو عکس کې چې کوم تغیرات راوړم وګورئ هغه دواړه عکسونه دي دا وارې بیا ورته وایم چې یا دا ګروپ یې له منځه یوسه هر یو په جلاحان ګروپ ورته وایم راځم چې هر یو مې خوښه وي هماغه په جلا توګه سره انتقال واخیست صحیح شو سره به خبره خلاص وه ښه راځم بیا هم فارمټ ته راځم او په فارمټ کې دغه څه وروسته یې رویټر دی یعنې چرخش چې شي دی چرخش راځم دا عکسونه یې چې کوم لومړی له منځه وړم ښه دا هماغه یو عکس چې کومه پرېږدم هغه څه وروسته یې رویټر یعنې چرخش دی ګوره په دې ډول دا عکس چې کوم انتخابوم هغه څه وروسته نوي درجې
چیرې دلته راسم مثلا زه ورته وایم ګورئ او د هغه وروسته یو فلیپ ورټیکل فلیپ هوریزنټل نور یو ټیټ اپشن دی کولی شئ د له لارې هم تشکیل انتخاب صحیح شو د هغه څه وروسته یې کرافټ دی زه مو دا چې کوم فلیپ ورټیکل د هغه څه وروسته یې چې دی کرافټ مثلا زه راځم کنټرول دا ټول چې کوم له منځه وړم انزرټ ته راځم یو نوی پکچر چې کوم راوړم پکچر ورته وایم او د هغه څه وروسته یې راځم ورته وایم چې دغه کوم پکچر چې دی دا ته انزرټ کړم ښه دا پکچر مې چې کوي راوړم ښه دا پکچر به اجست شي راځم یې کرافټ دی او دا پکچر چې دی را سره مثلا ډېر غټ دی ورته وایم چې دا راته چې ښکاره راته کرافټ کړه راځم دا پکچر ورته وایم چې دا راته کرافټ کړه یعنې راته کاټ یې دغسې وروسته کرافټ کړه غواړئ چې په څومره اندازه چې شي کاټ کړې راځم کرافټ دی راته کرافټ کړه تاسو وروسته یې کولی شئ چې ښکاره څومره اندازه چې دې زړه وي هماغه اندازه کاټ کړه صحیح شو کرافټ ګوره راځم وایم چې سره دومره کاټ کړم دا سره څخه یې هم کاټ کړم دومره اندازه یعنې دغسې وروسته کرافټ وګورئ اوس یې هغه شاوخوا چې شوله له منځه لاړ سر په خلاص دومره کنټرول زیډ ورته خپل عادي حالت ته بیاړي ښه هغه وروسته کرافټ شیفټ دی شیفټ په ډول یې درته کړی مثلا غواړم په دې شیفټ کړئ دا ډول چې سر په خلاصو کنټرول زیډ ښه هغه وروسته راغلی کرافټ دا بیا اندازه باندې درته مثلا زه غواړم د تذکرې دپاره یې کاټ کړم 3 کې یې کاټ کړم کرافټ ورته وایم 3 کې دومره غواړم چې تر دې هم چې کوم کوچنی کاټ کړم راځم کرافټ دی او همدارنګه ورته وایم چې یو په یو کې دا کسرت جوړ کړم دومره ته یو په یو کې راسي سر مو خلاص کنټرول زیډ درته غواړم چې خپل عادي حالت ته یې لاړ شي صحیح شو راځم کرافټ ته په کرافټ کې هغسې وروسته پیل او فیپ دی ورته وایم چې راته پیل کنټرول زیډ او ورته وایم چې راته فیټ یې کړه صحیح شو کنټرول زیډ ورته وایم چې خپل عادي حالت ته دې لاړ شي ښه دا هغه وروسته سایز اندازه د اندازې په واسطه ته کولی شي دا عکس چې کړي غټ او کوچنی کړي مثلا غواړم چې عکس دومره چې کړم غټ کړم یا غواړم چې کوچنی کړم دې اندازه ورته ټاکم چې دا عکس دې دلته یې که جګوالی او دلته یې بروالی یعنې هوریزنټل او ورټیکل نو نور فارمټ کې زموږ سره کم شی نه وي پاته د لومړي دپاره همدومره درس تر بیا ښې چارې